د نن یک شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. افغانستان مثبت خواته روان دی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي نړۍ اوس په دې اعتراف کوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره ګواښ نه دی. د سټنډر ملي ادارې رهبري پلاوي د دواړو هیوادونو د سټنډر اداراتو ترمنځ د اړیکو د ښه والي او د نفتي توکو د ستونزو د حل په موخه ترکمنستان ته ولاړل. د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو د سټنډر اداراتو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ده. د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په سویډن کې د قرآن کریم سوځول په کلکو ټکو وغندل. بامیان ولایت کې 2 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. کابل ښاروالۍ وایي چې د ملک اصغر څلورلارې د رغولو چارې به ډېر ژر بشپړې شي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي او د چین ولسي جمهوریت د بهرنیو چارو د نوي وزیر ښاغلي چینګانګ ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې. دواړو لوري د افغانستان او چین پر دوو اړخیزو ډیپلوماتیکو اړیکو، ګډې سوداګرۍ او په افغانستان کې د چین پانګونې، امنیت او ثبات په تړاو هر اړخیزې خبرې وکړې.